أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم أو يقينا راولي دي من ديتا بكتاب الكتاب وفصلناه على علم وتفصيل سرا بیان کله مونږه غا په علم سرا هدن هدایت دے ورحمتا او رحمت دے لقوم یؤمنون دفارا دا قومو چی ایمان لري. پا دی آیت کی قرآن کریم تا ترغیب دے او سوکو چې د قرآن کریم نه اعراض کوي نو هغې ته زجر دی. ولقد جئناهم بکتاب او خامخا یقینا موږ راتګ کړی دوی ته په کتاب باندې فصلناه جدا بیان کړی موږ علی علم په علم سره فصلناه على علم مون واضح بیان کلی اغا پخپلو علم سرا نو دا اللہ پا علم سرا راغلے هم دے او اللہ پا کی خپلو باز علمون آغا بیان کلی دی. هدن هدایت هدن د آخرت لار خودلا خودوی تینا اعراض کو نزکا دوی اور تلاړلا ورحمتا او رحمت د رحمت د پار راغله دے چې په بندګانو رحم وشي او د الله د ملاقات اهل شي لقوم د فرد قوم یؤمنون چې ایمان راوړي. هل ينظرون الا تاويله انتظار نکوي دوی مگر د انجام د انکارو د دې کتابو یوم یاتی تاویلوه پا کم ورځو چې رابشي انجامو د انکار د دې یقول الذین نسوه وای با کسان چې هیر کړي دي من قبلو دا د مخکینا قد جاتو رسول ربنا یقینا راغلی رسولان در رب زمان یقینا راغلی رسولان در رب زمان گو بالحق پاک سرا ولیکن آمنگو ونمانلا فحل لنا من شفاعان واشتد منگلر سفارشیان فیشفعو لنا پچی سفارشی کی منگلا او نردو یا واپس کلیشو منگا فنعمل غیر الذی کننا نعملو چی عملو کو سوا داغینا چی منگ بکولو قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کی اچولی دی دوی زانون اخبل وَظَلَّ عَنْهُمْ اورک بشیر دوینا ما كانوا یبترون اغا دروغو چی دوی جوڑولا هل ينظرون الا تأويله دا د اخرت یرا ده
انتظار نګوري دی مگر انجام د تکذیب د کتابو. تاویل په معنا د حقیقت باندې لکه یو انسان هغه خوب ویني نو بیا د هغې د تاویل او د هغې د حقیقتو معلومات کوي او چې ردې حقیقتو هغه څه دی. د قرآن کریم حقیقت هغه څه دی. نو مفسرین ویا ما وعدهم من العقاب فی القرآن، د کمو سزاګانو چې د دې سره الله په قرآن کریم کې وعده کړی دا د هغې انتظار کوي. سورت بقره 210 نمبر آیت مبارک وګورئ، پای کې ویا سورت بقره 210 پای کې ویا 210 نمبر آیت مبارک کې ویا الله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام. دوی نګوري مگر چې راشي دوی ته الله فی ظلل من الغمام وسورو کې د ورېځو والملائکة او پرشتے وقضی الامر فیصل شکار وإلی اللہ ترجع الامور او خاصو اللہ تا واپس کی دے شکارونا وإلی اللہ ترجع الامور. یعنی دوی انتظار نکے مگرو د حقیقت د قرآن چې په دې کې کوم عذابونه بیان شوي چې د هغې حقیقت راشي. دویمو تاویل په معنا د انجام سره هو ضمیر قرآن کریم ته راجع دی. نو معنا دا ده دوی انتظار نه کوي مگر د انجام د انکار د قرآن چې هغه همیشه عذاب دی. مقصد دا دی چې اوس خو مونږ خبر درکړو بیا به وینې اقرار به کوئ. یوم یاتی تاویله په هغه ورځو چې راشي انجام د هغې. یقول الذین وای با کسان نسوه چې پرېښودلی و دې کتاب لره من قبلو مخکې د دې نه. نسوه یعنی الله هیر کړی و داغو کتاب هیر کړی و. ګورې نه د خلکو نه الله هیر دی، قرآن ته نه هیر دی. قرآن د پاره ورسره وخت نشته دی. قد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی استاد د رب زمون بالحق پرشتیا سره. یعنی کله چې د قیامت ورځ راشي نو بیا باغوی د خپل کفر اقرار به وکړي. وای با چې زمونږه د رب انبیا د حق ټولې خبرې هغه ښکاره کړې وې. نو ګوره بیا دلته کې وقف دی. ای فکذبنا نو مونږ د هغې تکذیب کړی او نو مونږه غټ مجرمان یو. نو اوس دوی وایي یاره چې موږ لا دوه کارونه هغه پکار دي، دوه کارونه پکار دي. یو سفارشیانو چې هغه سفارشیان راولګېږي او زمونږه الله ته سفارش وکړي چې مونږه معاف کړي. او دویم کار دا چې الله مونږه دنیا ته واپس کړي نو مونږ به نیک عمل وکړو. اوس زمونږه سترګې کولاو شي بیا به د ارمان کوي خو چېرته به بیا د ارمان هغه به پوره کېږي. فهل لنا من شفاء پس آیسته دی زمونږ دپاره سفارشیان. فیشفعو لنا چې سفارش کي زمونږ دپاره. یو دا او دویمه
او نردو یا واپس شو مونږ فنعمل غیر الذي كنا نعملو چې مونږه عمل کو بغیر د هغې عمل نه چې مونږ کوم عمل کولو چې دنیا کې مونږ کوم کارونه کولو کوم کفریات هم کول کم گناهونه هم کول نو هغه به پرېږدو که نه قد خسروا انفسهم یقینا تاوانیان کړلو خپلو ځانونه قد خسروا انفسهم یعنی قرآن باندې ایمان او عمل دا د ګټې شی و دوی هغه پرېښوده پزول خبرو پسې غیبتونو پسې ډېر خلک زه درس وکم اوزما دا انګا بنګا وی او ناس به هغه ماسخوتانه پورې یخني نه یخني کېږي او نه بیا ګرمي کېږي او قرآن جمعات کې قرآن ویلی کېږي خارخ پې لګېږي چې یو 15 منټه کښېني قرآن ته او بار به دا د مخلوق دا دروغ ویله پلان کې ښکته پلان کې پورته پلان کې ښکته پلان کې پورته وَضَلَّ عَنْهُمْ او رک شو د دوی نه یعنی دا متعلق دی شفاع سره ما كانوا يفترون هغه سوچ دوی دروغ جوړوله لکه دوی به دا دروغ جوړول نحنو جمیع منتصره مونږ ډله یو چې د یو بل مدد به کوو هلکه مونږه مضبوط ډلې وښه د یو بل مدد به کوو کله به ویله هؤلاء شفاعنا عند الله دا لهبه زمونږ سفارش کوي او بعضې کافرانو به ویل چې مونږه طاقت وریو د ملائکو مقابله به وکړو ځان هغه به ترېنه خلاص کړو ولقد جئناهم بکتاب او خامخا یقینا مونږ راته کلیو دي ته بکتابین په کتاب باندې فصلناه علی علم مونږه جدا بیان کلیو په خپل علم سره هدن هدایت و رحمتا او رحمتو لقوم یؤمنون د پاره د قومو چې ایمان راوړي هل ينظرون الا تأویلا نه ګوري دي مگر انجام د تکذیب د کتاب یوم آیاتی تاویلو فغورت چراشی انجام داغي یقول الذین وای با کسان نسو چې پرې ښودلی او دې کتاب لره من قبل مخکې د دینا قد جاءتو رسول ربنا بالحق یقینا راغلی استادی در رب زمون پر اختیار سره فهل لنا من شفاعت دې زمون د پاره سفارشیان فیشفعوا لنا چې سفارش کی زمون د پاره او نردو یا واپس مونږه فنعمل چې مونږه عمل کو غیر الذي بغیر دا عمل نه كنا نعملو چې مونږ کوم عمل کولو قد خسروا انفسهم یقینا تاوانیان کړلو خپل ځانونه وضل عنهم رشد دوینا ما كانوا يفترون سوچ دوی دروغ جوړوله اللهم قوینا فرضاك واجرنا من خزي